السلام علیکم دوستانو، ستړي مه سئ. زه حکمت الله بارک یم. تاسې زموږ هېواد یوټیوب چینل ګورئ. هغه مخامخ چې تاسې وینئ ګورئ هوایي پل دی نه، هاخوا ته یې په هغه لاس کې بیا توپخانه ده او دغه ظاهرشاهي علي لیسه ده چې موږ نن غواړو په تاسې باندې د کندهار شهرنو ووینو. نو یو بل وارې مو لاک جوړ کړی، چا ویل دا شهرنو چیرې دی، دا څنګه دی، د کابل دی یا ورور دا د کندهار شهرنو دی. هغه مخامخ چې ده د توپخانې دروازه ده د پرکې. نو اوس موږ ځو د خیره سره دغه ته خاتلیوې ته ځو. داسې درځه وروره، دا د ګاډیانو سړک دی، د ګاډیانو سړک سو. نو مخامخ داسې موږ ځو د خیره سره اوس خاتلیوې ته، وایي دغه ته شهرنو ته، د کندهار شهرنو دغه دی. دا پرکې دیوال سو، زوړ پرکه چې ورته وایي دغه دی. او مخ ته ځو او دغه بیا کاکا سید احمد مکتب سو. اوس یې در باندې وینم داسې په حمله دقت ونه کړي یارانو. نو دغه چې دی دا کاکا سید احمد مکتب دی، دا د خوندو مکتب و. هلکان هم دی، د خوندو هم دا دی. نو مخ ته ځو، دا ټوله د شهرنو منطقه ده. زرکاټ ساجد صاحب بخښدي وروره که جان، دغه د شهرنو هغه مین منطقې دي بالا. دا ابن سینا خصوصي ښوونځی ده. یو سندره خو راته ووایه، زمزمه خو راته وکړه، انډیوالي یې وکړه. اواز مې نه دی ورته جوړ، پروا نه کړي، دغه ساده یې وکړه. نو وداسې الهام راسي، د هر څه چې دی په الهام سره یې که نه. هغه ستا دغه راته وکړه چې وخت کې هغه څه شي دغه نه اوه وایي خاندې ولې وروره. نو خندا چې ده د ژوند مالګه ده. خو هغه راته وکړه ته خاندې پر ما. یا نه خاندم، ځه ښه. شکر نواز. سلام علیکم. بیا نواب دلته دی ښه. دلته هم ډېر د دغه دري زبانانو کورونه ډېر زیات دي، فارسي چې وایي نه. وایي خودت گل باش عمرت از گل نباشه. گل واسیجه د عمر دی د گل مس. آفرین ښایسته کور یې جوړ کړی، ماشاءالله ماشاءالله. الله دې وروزي. څنګه و امین. کاکا سفر پرچون دې تللی دی؟ کاکا سفر پرچون هغه دی مخامخ. شک ور دا څومره پخوانی کور دی، دروازې په پهله باندې دی. شک کان بس به زه دغسې مخ ته ملتیا کوئ دوستانو. دا ټول د شهرنو منطقه ده. مخ ته بیا د پرکې دیواله سره دا مښتې ده دا سیمه. پرکام غټ ځای دی ولا؟ ډېر ډېر غټ ځای دی. دلته یو مسجد هم دی د اهل البیت. څونه ښه خوند کوي دا کورونه، داسې ارامه کوڅه ده. اوکې د کندهار شهرنو دی. بیا داسې نه چې ووایاست دا کوم ځای و چیرې ولاړاست چیرې نه ځئ. هغه دیواله سره برابر ته راوګرځه داسې. سید کوڅه خو متحده دغه بل لاس بل لاس په هغه پای کې به راوګرځو دوستانو، ځکه چې ښه دی چې دا ټوله منطقه تاسې را سره وګورئ. امکان لري چې ستاسې کور دلي یاران د ګروۍ کور که لرئ موږ یې غواړو. په یو ښه موقعیت کې ښه ارزانه د ګروۍ کور که لرئ موږ یې غواړو، ضرورت ورته لرو. دلته په کندهار کې دا ورته وایه، په کندهار کې داسې نه دی. اوس په خارج کې په خارج کې د ګروۍ کور څه کوم. دغه مخامخ دیوال چې دی هغه د پرکې دیوال دی. دغه دی دا پرکې دیوال سو والا راوګرځه. دا د پرکې دیوال سو، دا ټول د شهرنو منطقه ده. مختبر ته ځو، باد سو میده باد
ښه دی دونه ښه دی چې لمر شته بېشک هوا بېرته اوس په کندهار کې ګرمه شوې ده د پسرلي هوا ده چې حقیقت سي پسرلي ته خو نه وخت پاته دی په هوا دغسې ښکاري نه ډېر ګرمي ده نه ډېر دغه دی نه ډېر هوا یخه ده پسرلی هغه اولې شپې دغه رقمي د کندهار دوبی خو نو جار سم نه دا بله کوڅه سوله موږ نو باز هغه کوڅې در باندې وینو ګرځو را ګرځو یو رنګ مرنګ ورکوه ښه دی چې دا کوڅو سې کوچنۍ مشنۍ را ونوځي ما او تا داسې روان یې کوچنۍ نه خوږوي کرنکسې ونه موږ احتیاط کوه یا نه موږ وعلیکم السلام وروره که جانه خیر اوسې نو دا بله کوڅه سول داسې یوه لاره تللې ده دا یوه لاره داسې زه تر اوسه پر دغه کوڅو نه وم راغلی چې حقیقت زموږ کور د دې په کابل شاه کې بوی دلته ډېر پخواني کورونه شته ما بابا ژوندی و الله دې وبخښي نو کابل شاه ډېر داسې پخوانی ځای دی یو بل ځای به هم لاړ سو چې هغه هم ډېر یادونه زه ورسره لرم در دیوالو به اوښتو خیر اوس خدای دې غمونه مه راکړو خدای دې شاد کړه ورور او فکر کوم هغه د هغه منطقه وه ښه تا چې یادونه درلود بلې ووته په پای کې کوڅه وه در هغه موږ راوښتلو دغه لاره هم بیا برته ترکیې ته وتلې ده خو داسې که زما په خوله کوې خو داسې مزه سم بله ډېره مننه بسیار مهربان هستین شما بسیار یو نیکی بوی را باندې لګېږي داسې د شیدو هو پر ما باندې خو دلته دا د لبنیات دی اوس یې پخوي شیدې پخوي څومره ښه بوی کوي دغه دی دغه دی دغه هم دی څومره ښه بوی کوي هو نو ښه بوی ډېر ښه بوی کوي ښه بوی کوي ډېر ښه بوی کوي بلې دلته نو بس ډېر ښایسته کورونه په دغه منطقه کې بیا جوړ دي اخوا چې وه یو قسم جوړ ده اخوا بل رقم جوړ ده نو روان یو مخ ته خدای دې وکړي چې خسته نسئ راسره پاتاو غاړه راورسېدله دغه شارې نه و دي ټول هغه لاس ته یې واوړه خوا ته بیا بېکراني مېکراني دغه لاره خو بیا برته دغه ته تللې ده چېرې بلا نو بیا خوا ته شارې اوس چېرې ولاړ سم چېرې ولاړ سم اوس نو داسې نه ګرځې غواړم دغه نو د شارنو فرعي سړک دی فرعي هغه و د عمومي سړکان دا هم سړکان د پاتاو غاړه سوله دغه منطقې سوې در دا فیروز سالون و دغه منطقو ته نه ځې وایي فیروز سالون ته هغه خواته دی وی دغه سالون قصر فارس بخشدي ډېر وبخښه ګډ وډ رالو بیخي اوه بالا ګورې دی انار رستورانت دا دی انار رستورانت د کوچني در نارې کړه وایي هېواد میډیا والا دی دې خوا ته که چیرې ولاړ نه سي زه یو څه حساسیت لرم د دغه سیمې سره ډېر بخښنه غواړم وروره خوا خو دې نه بدېږي وروره که نه بدېږي ښه ډېره مننه او دلته رالو دغه دکان کې بیا د کور دغه لوازم شته ځه وروره جانه نو دلته بیا سلامت اجازه ده نو دلته بیا د کور لوازم شته ګورئ دغه د اندخوی رستورانت مزار رستورانت او اخوا ته منو سلوا رستورانت او د دې پر مخامخ
اوس خو نو ژمی دی دا چې بخارۍ ته ډېر ضرورت شته نو دوی هم دغه جاپاني توکي ډېر زیات فکر کوم لري ډېر جاپاني توکي لري ښه او ډېر جاپاني شیان لري جاپاني شیانو کې نو هر شی راځي مطلب کړایان دي یخچالونه مطلب د کور د ضرورت هر شی شته د لږ کوچنی ویش درته جوړ کړي دي که څنګه وګورئ دوستان مساج شیان دي شړې مړې دا به کالو ماشینان مختلف شیان دوی لري دوستان دې خواته بیا مطلب دغه جسران او دغه سیسټمان دا ګرد شیان دلته ورته ایښي بېشک یو دم دې خواته رالو دلته ډیکوریشن دپاره دا دې څراغ هم پیدا کړي د څراغ په څو دی؟ هغه 3.5 سوه د دې سره نو ډېر یادونه د خلکو تړلي دي دا به لګېږي ښه دا چارجي جوړ سوی دی اوه 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 دا دا دوستانو چارجي جوړ کړي دي فکر کوم دا یو بل نوښت دی دا چیرې جوړېږي ښه چین جوړ کړي دي سویچ لري دلته ټچ هم دی سویچ ټچ دی وټچ سیستم ښه والله جالبه ده په 1.5 سل افغانۍ باندې دا دی د ډیکوریشن دپاره دی دا داسې نو نور ډېر شیان هم لري د ډیکوریشن دپاره جالب او مختلفو شیان دي دې خواته یخچالونه دي د قیمتو څه کې غواړي تاسو خبر سئ بیا خپله دلې راسئ ځکه چې بیخي ډېر سامان پروت دی دا موږ نسو کولی دانه په دانه په تاسې باندې ووینو او قیمتونه یې وپوښتو هر شی شته داسې شی تاسې فکر مه کوئ چې داسې شی دلته نشته هر ګوره کوچونه دي هر هغه څه چې تاسې غواړئ دلې پیدا کېږي دا څومره ښایسته کوچ دی نو دلته وګورئ مایکروویګانې دي دا هم پیدا کېږي دلته دا هم دا تازه دا ژړ په څو دی انډیواله دا هم دلې پیدا کېږي کړایان مړایان هر شی شته مطلب د کندهار بولدک دی دا معنا ویش دی ویش بازار ولې چې هر شی دی راجمع کړي دي او دلته بیا تجریانې د ورزش سامان ټول تاسو وینئ او دلته بیا د کور سامان وی د څه دی د وروره نو داسې به وګرځو برته ښایسته د ډکور دپاره شیان سلاتې ملاتې ماشینان څه وګورئ دا یو ښه شی دی دا بسته کېږي دلته د غور بسته کېږي دا موټرسایکل په پرېولي نه جسران کوچني برکې یو نفر دپاره ښه کار کوي دا ساکټه به څو ده لین نه لري اوه اوریجنل ساکټه دا خو به کرنټ والا نه وي ښه دا پاور بینک دی دا په څو دی دا دا هم څراغ دی هم پاور بینک دی وګورئ جالبه ده دا هم ساکټه سوله 3 خولې لري ښه شی دی دا چش دی دا چارجر دی د موټر لپاره سیار کار کوي پلازما شی په چارجر ښه والله دا جالب دا اوس سیار راځي بیټرۍ ته هم کار کوي بیټرۍ ته هم بس 220 واټه برق راباسي 220 واټ برق راباسي وزن دی دا د بیټرۍ برق ته بسته کېږي دا وګورو دا اوس د موټر پلاک پکښ بسته دا بیا ساده ګریم ور بسته کېږي ښه بیا بیټرۍ ته بسته کېږي ښه والله دا کوچنی پلازما داسې کوچنی ساده شی کمپیوټر داسې شیان دپاره جوړ شوي هغه کار کوي ماشاءالله نو دوستانو راځئ چې خپل سفر ته ادامه ورکړو موږ غوښتل دا دوکان در باندې ووینو خدای دې وکړي چې دا بلوګ مو خوښ سي دا دوکان دی دلته هر شی شته دوستانو ملتیا راسره کوئ موږ بېرته خپل سفر ته ادامه یعنې جریان ورکوو دې خواته نور رسټورانټونه دي څه چې رسټورانټونه په ښار کې هغه ټاپ رسټورانټونه چې ورته وایي هغه دلته دي اندخوی
مزار ترکمن دی او ډېر رستورانټونه دي مختلفه دا ټول د ښارنو منطقه ده زرغونه نالیسه په هغه سړک باندې ده بالا راسره ملتیا وکړئ انشاءالله موږ در سره یو لا به هم پروانې جریان لري نو برته را وګرځېدلو شاته دې خواته غواړو چې مخ ته ولاړ سو دغسې مخ ته ولاړ سو خبره خلاص مخ ته به ځو د خیره دا ټوله د ښارنو منطقې دي شهیدانو چوکه څخه هم دوه عمومي سړکان ورته راغلي دي لکه یو سړک یې دغه دی چې دا اوس مړ شو دغه دی یا دا عمومي سړک دی چې دا تللی د شنایي شبخانې پورې اوس چیرې ځو دا اوس بله درازه لاړ سره بېرته راوګرځو هغه سالون خواته ورځو بالا چې دې خوښ یې وروره موږ خو دا دی ګرځو سفرونه دي جریان لري پروګرامونه دي شروع دي خوږ یې خو دي نه یا ډېر خو به نه یې خوږ یا زه چې دا میک چې خوږ نه کړي بالا د هغه مغلمات دي یا لکه چې دلته ښه دی هم ستا غږ راکړه شي هم زما غږ نه بالکل نو دلته بیرته راوګرځو ځکه دا سیمه نو بله هغه د شهیدانو چوک دی دا مې بله کوڅه ده او داسې به ولاړ شو د هغه سالونو خواته او شاباش ملتیا کوئ دوستانو زموږ سره واوسئ دلته نو دا دی دا هم شارنو دی په شارنو کې نو فیروز سالون نوم خو تاسې اورېدلی دی چې دا هم یو سالون دی په کندهار کې راځئ چې دا هم در باندې ووینو راځه چې دا هم په ووینو داسې ښه دی چې په زړه باندې داسې یو ارمان پاته نه سي دغه دی فیروز سالون نو ډېر مخ ته مه ځه داسې نه چې وایولي غیر خیراتي جوړې دا فیروز سالون دی دا چې نو بس یو چا ما واده یې ښه خوند کوي دا د سولې په نامه حال دی هغه دفتر څو هغه هوا ده هوا یعنې د ښځو حال سو نو برته اوس وځو خیراتي جوړه سي اوس به برته مخ ته ځو دا لارم شارنو ته دوره وروه دا د فیروز سالون شاته منطقه ده دا ډېر ښایسته منطقه ده ډېره ارامه دا منطقه دې خوښېږي و چې هره سیمه یې چې ښه داسې ارامه دا ډېر ارامه ده پټانه بس دغه سیمې ډېر ښه خوند کوچه به کوچه او بېشک څنګه دی دا کوچه په کوچه زموږ هېواد کوڅه په کوڅه نو دغه زموږ د خوروۍ بالا به یې نوم کړو صحیح خبره کوڅه په کوڅه نه موږ په کوڅو کې ګرځو نه کله دورې کله هلته کله هغه دي نو دغه کوڅې دي کوڅه په کوڅه کلي او کوڅې کلي او کوڅې هم نامې راځي صحیح دی بیخي ډن کلي او کوڅې په نامه پلیلیست د خیره جوړېږي چې تاسې به انشاءالله ټول دا خپرونې را سره وګورئ انشاءالله اوس بېرته اوس د دې ځای څخه تاسې ملتیا کوئ موږ یوازې مه پرېږدئ ځکه چې تکرار نه سي نو یو کټ اخلو بیا بیرته د کوڅې سر ته چې وتو بیا یې شروع کوو نو دغه سړک هم نوی جوړ سوی دی د شرزي سنټر شاته دا هم په شارنو پورې مربوط سو دا وتلی په فرقه کې دی وتلی په فرقه کې دی و نوی سړک دی تازه دمه جوړ سوی دی نو موږ غوښتل چې دا هم در باندې ووینو ډېر معیاري ډېر ښایسته سړک دی ماشاءالله خوښېږي دې سړک و سړک خو بیا په دې هم ښه دی چې مثلا سهولت دی نه رښتیا سهولت چې لري نګاه صحیح بس نو ډېر ښه دی ښه دی و بلکل
دا سړک چا تر اوسه پورې نه و لیدلی په کندهار کې او البته د کندهار څخه د باندې هم بالکل چې دا بیا وغه دی چینایي شبخانې ته تللی دوستانو بیا پوښتنې ونه کوي چې کوم ځای د فیروز سالونه څخه چې دغسې مخ ته راسي تېر سي یو هغه لاس و هغه لاس اوس بند دی یو هغه لاس و هغه اوس بند دی شیدانو چوک څه چې را روان شي خپله پر دا لار راځي و آفرین هغه عمومي چې دی هغه اوس بند دی نو دغه فرعي سړک دی فرعي سړک یې ورته جوړ کړی دی پخواني سړکان چې وه هغه اوس یو نیم برته بند سوي دي ډبرې ورته ایښي دي او اوس نو دغه سړکان جوړېږي څنګه پټانه بالکل د کاشي اوس رای و کاشي کاشي پیژنې و کاشي خشته آفرین ته څومره هوښیار یې چیش خورې زه ملایي بوټي خورم یاره داسې بیا هغه اینې ته ورنسو یاره ګټلی دي هم که بجنۍ هم ګټلې بیا چار څه وایه څنګه چې هر علاقې ته راوځي بیا هغه نه یاره خو صبر وکړه موږ جوړ شو د خیره خو زه به هم در سره نشو بیا ما ته را رانیسې و د خیر سره څو غابه څو ورځې چې ته به مړېدلې چې خوا دې ځینې توره سو بالا زه درته وایم و چې زه درته هم درځه ته وایه بالا بس زه به مې دې وګورو دغه اوبه به دې ور ولمه دا نه داسې مه کوه داسې مه کوه مه کوه چې نه دې ور ولم چیشکې دغه دا څاڅکې کالي خیر خو هم نه یم راغلی ته خو ما په پارسي کې څه ورته وایي نو خو ورنږدې سوې دا دې ورنږدې سوم خو ورته سوی نه یم جای 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 دغسې رنګ زما خوښېږي از دغه رنګ راواخله قرار خپل مخ پر رنګ که چې ورار ګړی ورار ګړی ورته نه وایه نه ور به وینې چې دغه د خوښې رنګ مې یا مې لاس په رنګ که ډېر بلا سړی مټانه در وګرځه داسې درځه داسې به دې بوځم دغه سره غلي و داسې به ولاړ شو یاره خو بېرته چې نه شي پخانې ته هم باسي جای جای نو مننه دوستان دا د شارنه و کابل شاه دغه منطقې مو ګرده را سره وکتلې دا خو پېژنې دغه زمان چې روان دی دا بستي چې پر شا ده نو بیا بیا وپېژنې سلام علیکم و څوک دا شپه شپه ورسره ناست و هلته او ښه وایي هغه ځای مې ګر سره زړه مات شو نو چې خو یو خبره ومنه ښه ځینې خلک دومره شتمني لري چې حد نه لري الله پاک دې هغومره نور هم ورکړي اما زړه بیا نه لري ځینې خلکو ته الله پاک هم شتمني ورکړې ده هم یې زړه ورکړی دی هغه زده که نه ده ځکه خو وایي چې خدای دنیا د زړه سره راکړي آفرین چې زړه بې زړه دنیا دې پروردګار ما ته په 100 کاله نه راکوي هغونه بې زړه دنیا سړی څه کوي چې دا داسې لکه خدای دې زما نن ورځې کوي چې خدای پاک دې ما ته وس نه راکوي چې زه د غریب او مسکین لاس ونیسم ما غربت تېر کړی دی نو ما ته د حالت معلومیږي دغه د بې زړه دنیا خدای سي ده بره لکه د بل د دنیا چوکیدار چې مز پیرا پر کوي چې خلاص او بله جانبه واوره پټانه دا ځینې خلک سوچ نه ورته کوي او دې شي ته دا زما خبرې ته فکر یوسي دوستانو ام خان غریب ام خان یو قبر ته ځي ام غریب هغه قبر ته ځي دغه نه فرق یې نشته دواړه یو قبر ته ځي نو دغسې ترتیب دی مګر ځینې خلک بیا دغسې دغه ساده لړیوانان نه دي چې ورسې ورته زړه غواړي چې دغه دې ښایي ورته دا دغسې راکړه ورور پیسې نه سره شرط چې درته وایي واخلې یایست ډېر زړه لري مطلب دا خلک سلام علیکم سلام علیکم ښه جوړ یاست په خیر یاست صحت مو ښه دی دا کیوي خرڅي دا په څو دي په 500 نه ور سره نو کنه ور سره نو یار دا خو موږ روز دغه موږ بیا افغاني ګټه بیا افغاني ګټم په څه ده سره موږ توای راګ ته نه راکه دا یو دانه دا یو دانه نه راکه وا هر په قرانه وېسو دا دی ګوره دا سناري نه خلک دي دوستانو دا غتر ودی دا دی که خواږه دي دا زیاده خواږه ونه سي دا نه زنده باد هغه کسلا در سره نیسم دا موږ ویل مخکې موږ ول غریب خلک چې دې زړه لري خانان چې دې زړه نه لري دا بس دا پکاس ته متاج ته ویل چې دا دغه سره کسته سوای دوستانو څنګه بشک خبرې چې کوو هغه پیسې در سره ستا غریب چې دی هغه پیسه نه ده پر ګرانه
ښه انسان او خوشحالي پر ګرانه ده دا دغه یو پاکټ مو راواخیستې دوستانو ستاسې بیا ونه وایي چې اوښ مو ویله ورته ځینې وام مو نخیستې دا دې وام بله م راکړې دانه بله م راکړې دانه یې ستا یو دانه یې زما او بېشکه دا دوه دوستانو دا بیا خوشحاله نو دوستانو موږ غوښته چې صرف دا معلومه کړو هغه دې معلومه شو موږ ته دا دې عین حال کې م تجربه خان ته وکړه ورشه تا پیسې نه لرم هغه وایي وروره زما خپله کارونه خراب دي کور مو ودان ژوندي دا اوس د دوی لیډیانې دي او دا د چینایي شبخانې شا ده چینایي شبخانې شا ده چې راسئ دغه لیډیانې ولاړې دي نو حتما سودا ځینې وکړئ مایک کمه دی مایک ولته دي زه ګډ یم نو دغه دی مور ارزانه دی بازار کې په شپېتور کې موږ روان یو دا دی اوس ولاړو دا دغه دی ګوري دوستانو نو مخ ته ځو په عین حال کې م تجربه دوستانو ومو لیدله کوچني ماشومان وګوره پلار راستولي دلته سودا وکړي مګر یو کس که ورته ودرېدي چې وایي زه پیسې نه لرم وایي وایه ښه یو هېڅ پروا نه آفرین ووایه ښه یو داسې عاجزي سره ده دا خبره وکړه ګوره موږ دا دی ښه موږ دا دی دوه دانې ځین رانیوله ګوره د ده پر نیت باندې که نه موږ دا نه رانیوله نو څه مو کول مګر دا د ده نیت صفا و دوه دانې خرڅ بېشکه ولا جبه دنیا سو دا دغسې کار دی دوستانو کوشش وکړئ چې زړه پیدا کړئ ورسره خدای دې چې خصاصي بنه یاست او دغه ولوګ مو د خوښۍ وار ګرځېدلی تر بیا چې موږ ستاسې خدمتونه کوو ستاسې په خدمت کې حاضرېږو د کلي او کوڅې خپرونې له لارې تاسې ورپاک او سپېڅلي رب سپارم ښه وختونه ولرئ ښې چارې ولرئ د الله په امان پر ژوند مو د ګلونو باران مننه چې زموږ هیواد ګورئ